وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دا كتاب عمدة الأحكام دا وضاحت بسلسله کې دا مبارک درسونو او بدی کی مسائل د طهارت بیانېدو او د طهارت په مسائلو کې بیا د غسل جنابت مسائل بیانېدو. باب الغسل من الجنابه. په اخرنی درس کې تیر شوي هفته کې موږ هغه دوه حدیثونه بیان کړي سره د وضاحته. په کوم دوه حدیثونو کې چې عائشه رضی الله عنها او دغه شان میمونه رضی الله عنها هغو دواړو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د غسل جنابت طریقه بیان کړې وه او د هغې سره چې کومې مسلې وي او کوم احکام تعلق ساتو هغه ځای کې بیان شوي. یو مسله پاتې شوې وه چې هغه بیا درس نه بعد یو ملګرو دوو تپوس وکړو. د هغې وضاحت هغه دا دی چې کله یو سړی راولګي غسل جنابت وکړي نو د دې نه بعد دی په دې غسل باندې مونځ کولی شي او که نه. تعجب ما په دې وکړو چې بعض ملګرو وایي چې نشي کولی. تعجب په دې دی لکه دا غسل جنابت چې ته کې دا ته بندګي د الله کې که نه هسې بدن اینځې عبادت یې نه ګڼئ، عبادت دی که نه. او په دې نیت یې کې چې زما نه دا بېهودسي څه شي ختمه شي، په دې نیت یې کوئ که نو چې بېهودسي تا نه ختمه شوه، چې بېهودسي تا نه ختمه شوه او بندګي ته د الله کې او ته اوس طاهر شوې او طهارت ته حاصل کو نو بیا مونځ پې ولې نشي کولی. دا غسل خو کړی دی دپاره دی چې زه پې څه وکړم، عبادت وکړم او دا بېهودسي زما ختمه شي. غسل یې کړی دی دپاره دی. یوه مسله. دویمه مسله، په هغه غسل باندې ته مونځ نشي کولی چې هغه ته عام غسل وکړي. لکه یو سړی راولګي وي لامبم چې را بدن مې صفا شي هسې، یا ګرمي ده ډېره او غسل یې وکړو او دس ته د غسل نه مخکې مات اوس دی مونځ کولی شي؟ نشي. ولې؟ ځکه چې نیت د عبادت نه او نیت د دې نه و چې زه طهارت حاصل کړم. او دا هم زه یقیني درته وایم، خفه کېږئ په دې نه، دا ډېرو ته دا مسلې معلومې هم نه دي. نو زه په سوچ کې په دې پرېوځم چې دا چې ورته معلومې نه وي چې دوی د اوسه پورې څنګه مونځونه کړي دي. لکه موږ چې خبرې شروع کړو نو ځمکه او اسمان موږ یو کړو او د علماو د دعاتو اوازونه بوغ شو چې دین زده کوي د الله، کښېنئ د علماو سره. نو دی به وایي چې دا زمونږ مسلې دي او موږ ته کارونه دي او موږ ته دا دي او دا موږ ته معلومې دي. زه حیران دې ته یم چې یو سړي عمر 13 کاله وي، 25 کاله وي، 40 50 شپېته کاله، ده ته دا مسله نه معلومه. ده د اوسه پورې څه کړي دي؟ سوال دا دی. یعنې د جنابت ته حالت خو په هر چا راتلی شي، دا په نارینه هم راتلی شي، دا په زنانه هم راتلی شي، دا په واده شوي باندې هم راځي، دا په بې واده شوي باندې هم راځي. اوس سوال دا دی چې دا حالت خو به لازم په ده باندې په څه طریقه راغلي نو ده به کړي صحیح، ده ته خو دې پته نشته. دا څه ژوند شو؟ دا کومه بندګي د الله شوه چې یو سړي ته دا پته نشتي؟ توجه دې طرف ته ساته لږ، چې یو سړي ته دا پته نشتي چې زما د عبادت چې ما کوم وکړو دا به صحیح که دا به غلطي، دا به الله زما نه قبلې او که نه به قبلې. یو سړي ته دې پته نشتي او چې خبرې شروع کړي نو غټې غټې خبرې به کوي، د علماو سره ناستې نه به دې ډډه کوي. یو سړی چې د عبادت په نیت باندې غسل وکړي
او دې دپاره چې زما نه بې اودسي ختمه شي خو دې ځان پاکول غواړي او دا عبادت دی چارده موږ ولیکو خو دې دپاره کوو چې زموږ دپاره په عبادات هغه روا شي نو دا غسل د جنابت هم دې دپاره کوو چې زموږ دپاره په عبادت څه شي هغه روا شي نو د دې نه بعد څنګه عبادت بیا نشي کولی دویم یو سړی د عام په بدن یې اوبه واړولې د عبادت خو نه دی کړی نو دې پې څنګه مونځ کولی شي لکه یو سړی راولګېدو مخ یې وینځو لاسونه یې وینځل په سر یې مسه م وکړه غوږونو مسه یې م وکړه خپې یې م وینځلې ولې لکه هسې مونځ پې کولی شي نشي پې کولی مونځ ځکه دا عبادت خو نه دی د دې لپاره خو نیت نه و د عبادت دپاره نیت پکاري ده خو بس دا وي چې راشه لاس پې صفا کوم مخ صفا کوم ها غسل جنابت نه بعد هله سړی دغه نشي کولی عبادت پې چې اوس د غسل په دوران کې اودس مات شي یو بله مسله ده خو چې سړی پوره غسل وکړي په صحیح طریقې سره د غسل په دوران کې اودس مات نه شي د هغې نه بعد د غسل کړی دی دپاره دی چې دی عبادت پې وکړي نو بیا پې بلکل عبادت کولی شي پوه شوي که نه اوس پکې هم څه اشکال شتې د هغې نه بعد حدیث راوړی دی د عبدالله بن عمر رضی الله عنهما هغه وایي چې ان عمر بن الخطاب رضی الله عنه قال عمر بن الخطاب رضی الله عنه دا خبره کړې ده دلته دا مسله یاده کړي چې زوی د پلار نوم والي نو دې کې څه بېادبي نشته مخامخ پلار ته په نوم سره آواز کول دا مناسب نه دي خو نور چې د پلار تذکره راشي او نوم اخیستو ته ضرورت وي او ضرورت والي نو دې کې بېادبي نشته دې بچي ته بېادبه نه ویلی کېږي زموږ معاشره کې سختي لږه زیاته کوي او بالکل د پلار نوم چې څوک والي بس لکه لمنډه پته نیشي چې د کم لوی جرم وکړو تعارف چې کوي لازم به د پلار نوم والي زما پلار پلانې زما نیکه پلانې او د هغه پلار پلانې او د هغه پلار پلانې دا خلک یاد ساتي نو کله چې ورته د پلار نوم دې څه دی جو جو به شروع کړي او خبره به جوي را جوي ښه د دواینو تپوس وله نه کوي د ډاکټر تپوس وله نه کوي خرچه به وله نه لیږي د مور قدر احترام به نه کوي دا ټولې مسلې به به کي خو د نوم په مسله کې به دی سخت باادبه شي د مور پلار په مخ کې نوم اخسته هغوی ته په نوم باندې آواز کول دا مناسب نه دي چې کوم ځای کې ضرورت راشي د پلار د نوم اخستو نو داسې بېادبي خو نه ده دا خو نسب دی دا خو بیانې خلکو ته چې پته ولګي نو دې ځکه عبدالله بن عمر د خپل پلار نوم واخستو چې عمر بن الخطاب رضی الله عنه دا کار کړی سجلی کړی وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی چې یا رسول الله ای د الله پیغمبر ایرقد احدنا وهو جنوب ای د الله رسول یو سړی که په موږ کې د جنابت په حالات کې یعنی غسل پې لازم شو نو دی بیا اوده کیدی شي بغیر د غسل نه لکه یو سړی دی په هغه باندې غسل لازم شو او د جنابت د غسل دا تیر شوي درس کې زما تاسو ته ویلي دا صرف دې دلاسه نه لازمیږي چې یو سړي به ښځې سره کوروالی کړی د هغې نه بغیر هم یو سړی جنابت په حالت کې کیدی شي یو سړی د جنابت په حالات کې دی بیا اوده کیدی شي بغیر د غسل نه څومره قیمتي سوال یې وکړو دا دلیل دی په دې باندې چې د صحابه کرامو د دین د زده کولو سره شوق و ځکه به یې دا قسمه تپوسونه کول زمونږ چې دي نه هغه اکثر په تپوسونو کې حیا کوي یعنې زم څوک یمه ګیره مې ده او پلانې او علانې یم او بیا بعض به کوي بیا به خلک وایي چې ده ته د دې پته نه شي ته به چې دا د امام ذهبي نوسی دی او ده ته هر څه یاد دي نو په ده پورې بیا خلک خاندي چې ده ته دا مسله نه وه معلومه موږ ټول دقه شاني وو موږ ټول د مور په خېټه کې چا علم او دین نه دی زده کړی هم په دې طریقه باندې دین زده کېږي چې ته د یو نه تپوس کوې او د بل نه کې
چیرې دا مسله ده دا مسله ده دا مسله نو ته به مسله باندې ورسې پوه به شي. دا اوس څومره قیمتي سوال دی چې یو سړی د جنابت په حالت کې اوده کېده غواړي بغیر د غسل نه اوده کېدی شي او که نه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته نعم اوده کېدی شي اذا توضأ احدکم چې کله تاسو کې څوک اودس چاردام وکړي فلیرقد نو بیا دې اوده شي. د حدیث امام بخاري امام مسلم راوړی. حاصل د مسلې هغه یاد کړئ. ګوره نورو حدیثونو دا ثابتېږي، نور حدیثونه شتي او هغه به ته بیان هم کړو چې بغیر د اودس نه موده کېدی شي. خو دې کې درې مرتبې دي. یو سړی د جنابت په حالت کې شو بیا اوده کېده غواړي نو د ټولو نه غوره طریقه دا ده چې غسل وکړي. دا ولې غوره ده؟ د مرګ پته نه لګي، طهارت حاصل شو او عباداتو کې تادي کول پکار دي. نو د ټولو نه غوره دا ده چې دی څه وکړي؟ غسل وکړي. که غسل نه کوي نو دویمه مرتبه کې غوره څه دي؟ چاردام دې وکړي. سړی چې چاردام څه فایده ده؟ چاردام فایده دا ده چې دا هغه جنابت کم کړي، کمی پکې راوړي. ستا دپاره عبادت روا کېږي نه په دې سره. ګوره لکه یو سړی د جنابت په حالت کې یو چاردام یې وکړو مونځ پې کولی شي؟ نه نشي کولی. درېیمه مرتبه دا ده چې نه غسل کوي او نه اودس چاردام کې اوده شو نو دې کې هم څه حرج نشته. خو د دې نه غوره دا وه چې د غسل کړی و، پای پسې غوره دا وه چې د چاردام کړی و. او که نه یې کوي نو بیا هم صحیح ده. بعضو علماو پکې دا مرتبه هم ذکر کړې ده که غسل اودس چاردام نه کوي وایي تیمم دې وکړي. الغرض که یو سړی نه غسل کوي نه چاردام کوي اوده کېده ورله څه دي؟ جایز دی. په هغې باندې یو دلیل دی. هغه دلیل په صحیح بخاري کې ده او په صحیح مسلم کې ده. عائشه رضی الله عنها وی کان النبي صلی الله علیه وسلم اذا کان جنوبا، پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به کله د جنابت په حالت کې فاراد ان یأکل او ینام، چې هغه به کله بیا اوده کېدل غوښتو یا به خوراک کول به غوښتو توضأ وضوءه للصلاة، نو داسې چاردام به وکړو چې هغه څنګه چې د مانځه دپاره کوي. او په دې باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې امر نه دی کړی د وجوب دپاره چې دا کار لازم دی، بلکې ښه صحیح آثارو نه دا خبره ثابته ده چې بغیر د دې نه هم اوده کېدی شي، بازار ته وتی شي، خبرې اترې کولی شي. تاسو به یو حدیث اورېدلی ابو هریره رضی الله عنه پکې بار ته وته پیغمبر سره پکې وګرځېدو، خبرې اترې وکړې. نو جایز دي، خو غوره دا دی چې سړی سمدستي غسل وکړي او که غسل نه کوي نو څه وکړي؟ چاردام وکړي. بله مسله پکې دا ده، یو حدیث کې دا بیان شوی ده په صحیح مسلم کې دا حدیث دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی تاسو کې چې یو سړی د خپلې ښځې سره کوروالی وکړي ثم اراد ان يعود او بیا غواړي چې په دویم پیر ورسره کوروالی وکړي فلیتوضأ بینهما وضوءا، نو په منځ کې د اودس چاردام وکړي. دا مستحب طریقه ده، واجب نه دي. ځکه چې یو روایت کې داسې راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د یوې نه زیاتو بیبیانو سره په یو شپه کې میلاو شوی او په منځ کې نه غسل کړی ده او نه یې چاردام کړی دی. خو په منځ کې چاردام کول څه دي؟ غوره دي. کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو کار پرېږدي امت ته د بیانولو لپاره، لکه د پیغمبر دا طریقه وه چې هغه به هر منزل اودس چاردام کوو، که اودس به ماتو او که اودس به یې روغ. دا د هغه طریقه وه، ځکه چې مستحب طریقه ده. او داسې یې په کوم کړي دي چې په یو اودس باندې ډېر مونځونه کړي دي، بیا اودس نه یې تازه کړی. نو دی امت ته دا خبره بیانوله چې دا زه چې کوم کار کوم دا واجب نه دی خو غوره دی او داسې هم کولی شي. نو که یو سړی بغیر اودس چاردام نه بغیر غسل نه بیا د ښځې سره کوروالی کوي یا د بلې ښځې سره کوروالی کوي نو جایز دي، خو مستحب دا دي چې په منځ کې څه وکړي؟ اودس چاردام وکړي. او دا فایده یې ده کې ګوره د شریعت چې موږ ته د جنابت د غسل دا مسله بیان کړې ده. ولې یو سړی چې کله د هغه د بدن نه مني خارجه شي نو په ده باندې غسل لازمیږي؟
د هغې وجه دا ده یو د ټول نه غټه وجه که موږ ته څه معلومه او که نه معلوم خو لوی حکمت دا دی چې موږ ته زموږ رب ویلي دی او زموږ پیغمبر ویلي بس دا پوره ده خو که بیا مې یو سړی حکمت لټوي چې دې کې څه فایده ده د دغې نه علاوه نو حکمت پکې دا دی چې کله انسان د بدن نه مني خارجي شي د ده په بدن باندې سستي راشي ځکه چې د بدن نه دا مني وته د ټول بدن سره تعلق ساتي نو په ده باندې سستي راشي ناراستی پرې راشي چې دا غسل وکړي دې سره هغه ناراستی او سستي هغه ختمه شي او بله ده چې کله یو سړی د جنابت په حالت کې که نه شیطان پرې ډېر زورور وي ځکه چې هلته د طهارت په حالت کې هم نه دی نو د شیطان هغه وسوسې او هغه خبرې په ده باندې ډېر اثر کوي او چې کله غسل وکړي نو بیا پې شیطان دومره اثر نشي کولی نو ځکه شریعت دلته موږ ته د غسل مسله بیان کړې ده نو مستحب طریقه دا ده د جنوب انسان دپاره چې که چېرته اوده کېده غواړي یا خوراک کول غواړي یا کوروالی بیا کول غواړي نو څه دې وکړي غوره دا دی چې غسل وکړي او که غسل نه کوي چاردام دی او که ویې نه کړي نو هېڅ خبره نه ده ګناهګارېږي نه په دې باندې ګناهګارېږي نه او دا اهمه مسله ده چې تقریبا هر مسلمان ته راپېښېږي به سړی د اشکال کې او موږ نه ډېر تپوسونه کېږي چې یاره زه د جنابت په حالت کې ملګرو خواله تلی شم که نه ډوډۍ خوړی شم او که نه لیکل کولی شم او که نه څه کار دی د کور هغه کولی شم او که نه دغه شان بعض زنانه پکې دا تپوس کوي چې یعنې زه د خاوند خدمت کوم هغه کولی شم او که نه یا بعض زنانه دا تپوس یو پیر موږ د سوالاتو جواباتو کې دا تپوس شوي چې ماشوم له پی ورکولی شم او که نه نو دا ټول کارونه روا دي خو دومره ده چې عبادت د یو مسلمان په ذمه شي دی خو ګورئ د الله بندګانو یو کس لاړ تاسو ټول له توجه خرابه کړي چې کله د یو چا په ذمه باندې عبادت راشي که نه نو غوره طریقه دا ده چې دا عبادت څومره زر کولی شي نو ویې کړي دا غوره طریقه ده او لیټ کولی جایز دي د دې عبادت ټول عبادت نه یم د دې لیټ کول جایز دي ځکه چې دې باره کې دلایل شته د هغې نه بعد حدیث راوړی دی د ام سلمه رضی الله عنها او دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبي ده ام سلمه د دې ناشنا قیسه ده دا د ابو سلمه رضی الله عنه بیبي ده او ابو سلمه رضی الله عنه ډېر یو نیک مسلمان ډېر دینداره سړی کله چې په هغه باندې زنکدن راغی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبر شو نو هغې خواله ورغی چې خواله یې کله ورغی نو د هغه نه ساه وتې وه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم تپوس وکړو ساه ترې وتلې وی او یا رسول الله سترګې کولو پاتې شوي نو سترګې وله بندې کړه او بیا دا وویل الله دې وبخي او الله دې وله اوچتې مرتبې ورکړي او بیا ام سلمه ته دا دعا وښوه چې ته داسې دعا وکړه چې ترجمه د هغې دا ده چې ترجمه ووایو نو موږ ته پته ولګي چې یعنې یا الله ما له په دې مصیبت کې اجر راکړه او دا څه چې دې ما نه واخیستو دې نه غوره راکړه نو ام سلمه وویل پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یا رسول الله وي د ابو سلمه نه به غوره څوک وي نو هغه ورته که یې او که نه خو ته دغه دعا دا وغواړه دا د مسلمان شان دی چې دی په مصیبت کې دا دعاګانې غواړي څه ورځې بعد بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیغام راولېږو وی زه تا سره رشته کول غواړم دا دعا اثر او برکت چې د ابو سلمه نه غوره انسان هغه د ام سلمه رضی الله عنها په نصیب شو هغې ورته بیا ووایي یا رسول الله زما عمر زیات دی او زما سره بچي دي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغه بچو سره او د هغه هر څه سره قبوله کړه وی ما ته قبوله سره د دې بچو نو دا ام سلمه رضی الله عنها وی
وجاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأم سليم دا أبو طلحة رضي الله عنه خزا دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم خوال رالا. أم سليم پیجنی شقی سے معلوم چاہتا او دا یو فضیلت اشتی جهادونو کې به پټۍ کول صحابه کرام ته دینه غټ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دفاع یې کړې بارک الله فیک. بل فضیلت د دین اسانه ټولو نه تا چې کوم وي دا ګرانې دي ته سوچ ډېر پکار. دا د انس بن مالک مور نه ها اوس یې یاده کړئ اوس مې یاده کړئ او دا سو پیری د دې زنانه ما قصه کړې د سو پیرګي یو پیروم نه ام سلیم راله او انس بن مالک یې راوستو. د ام سلیم زوی مړ شوی او هغې ولمبه و هغه له یې غسل ورکو خاوند ته یې دغه زنانه ده ام سلیم. او د دې غټه خبره هغه دا ده چې کله ابو طلحه رضی الله عنه راغی او دی غوښته او په هغه وخت کې هغه مشرک و نو دې ورته ویل چې تا سره د هغه وخته پورې نکاح نه کوم چې څو پورې ته مسلمان شوی دی. او چې کله مسلمان شو نو دقه اسلام یې په مهر کې کېښود یعنې د ابو طلحه مسلمانېدل د دې مهر داسې اوچتې زنانې نو دا د انس بن مالک رضی الله عنه خپل پلار نه دی ابو طلحه دا د هغې بل خاوند دی ابو طلحه رضی الله عنه د ام سلیم. نو وایي چې د ام سلیم د ابو طلحه رضی الله عنه بیبي راله به پیغمبر صلی الله علیه وسلم پس یاره دې وړو دا قصه ختمه کړه دا اشنا مخلوق دی. اوس دې طرف ته ګورئ وشو که نه نور ګورئ ورته نو ام سلیم راله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته ویا رسول الله ای د الله پیغمبر ان الله لا یستحیی من الحق الله په حق ویلو کې حیا نه کوي دومره ادبناکه ده چې دا خبره د دې خبرې نه مخکې وکړو نو پوه شي چې دا سوال داسې دی چې په هغې کې یعنې حیا انسان له ورځي خو هغې مخکې یو تمهید کېښود چې ای د الله پیغمبر الله ګوره حق ویلو کې حیا نه کوي دا د الله صفت دی چې الله په حق ویلو کې حیا هغه نه کوي. حیا په دوه قسمه یو هغه حیا چې الله یې زموږ نه غواړي یو هغه حیا چې الله یې زموږ نه غواړي. اوس یو سړی حیا کوي په حق ویلو کې دا حیا شریعت زموږ نه غواړي نه غواړي خو الله حیا کوي الله حیا نه کوي. الله حیا نه کوي څنګه لکه داسې حق ویلو کې حیا نه کوي او حیا کوي لکه یو حدیث کې راځي چې کله یو سپین ږیری الله تعالی سوچت کړي نو الله له حیا ورځي نو د الله دپاره دا صفت شتي څنګه چې د هغه د شان سره الله حق ویلو کې حیا نه کوي. فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت إذا الله پیغمبر کچرته یو زنانه ته احتلام وشي نو په دې غسل لازم دی. و دې سوال ته ګوره او بیا د زنانه سره تعلق ساتي خو څومره ادبناکه ده څومره حیاناکه ده. مخکې یو عذر هغه کېښودو چې د الله پیغمبر الله په حق ویلو کې حیا نه کوي. زنانه ته چې احتلام وشي په هغې غسل شتي. دلته بله مسله زمونږ د زنانه خو پرېږده که چېرته زمونږ نارینه یو عالم په درس کې یو مسله بیان کړي چې هغه د احتلام سره او جنابت سره او دې سره تعلق ساتي نو ټول به توبې وباسي. ته به وایي چې چېرته کوپر وشو
یا لوی جرم وشو او یا لوی ګناه وشوه چې مسله بیان شو چې غسل به څنګه کې او کله به یې کې او ولې به یې کې او څنګه به یې کې پاتې له زنانه دا خبرې کله معلوموي د هغوی هغه معاشره داسې وه چې د ټولو شوق د څه سره و د دین د زده کولو سره ځکه یو ته پته و چې د هغه وخته پورې موږ جنت ته نشو تللی چې څو پورې موږ د دینداري صحیح کړي نه یعنې د دې نه مخکې وګوره د عمر بن خطاب دې سوال دی چې یا رسول الله کې یو سړی د جنابت په حالات کې بغیر د غسل نه وده کېدی شي دلته اوس د ام سلیم دې سوال ته وګورئ چې یا رسول الله کې یو زنانه ته احتلام وشي په هغې باندې هم غسل دی دا د هغوی سوالونه او د دوی د معاشرې په شان حیاناکه معاشره د ځمکې چېرته لیدلې نه ده که نه راغلی د هغې نه بعد ام سلیم څنګه زنانه وه ام سلمه دا قصه چې بیانوي د پیغمبر بیبي دا څومره حیاناکه زنانه وه او دا د چا نه چې تپوس کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا څومره حیاناک انسان او څومره غیرتي انسان دی نو په دین کې دا نشته چې یاره دا حیا ده او دا داسې نه دلته چې د حیا وکړه خو دین د نه پاتې شو حیا چې کوم ځای کې پکار وي هلته کول پکار وي هغه حیا نه کوي لکه ما مخکې تېر شوي درس کې کابل درس کې ما ووایي که نه چې ټي وي ګوره ډیش ګوره د ښځې په خوا کې د خویندو سره د میندو سره فیسبوک کې فحاشي ګوره ټیک ټاک کې ګوره دلته حیا نه ورځي خو که چېرته د دین یو مسله راشي نو دی بیا داسې به ځان حیاناک کړي او ځان به داسې دروند کړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته نعم اذا رأت الماء او ښځه باندې هم غسل دی چې کله اوبه ویني یعنی آثار د منی ویني کوم چې احتلام کې د انسان نه ځي دا حدیث امام بخاري امام مسلم راوړی احتلام خو واضح دی چې هغه انسان په خوب کې داسې څه ویني چې د هغې د لاسه په ده باندې غسل څه شي لازم شي دې ته احتلام خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا غسل د څه سره وتړو چې اوبه ویني غسل یې دې سره وتړو دې نه ډېرې مسلې راوځي بعض فواید به تی ذکر کړو اولنۍ فایده دا راووته د دې حدیث نه چې د احتلام سره غسل دا صرف په نارینهو نه لازمیږي دا په زنانو باندې هم لازمیږي بله مسله دې نه دا راووته چې یو زنانه په خپله د خپلې مسلې تپوس د یو عالم او مفتي نه کولی شي یو زنانه په خپله د خپلې مسلې تپوس د یو عالم او مفتي نه کولی شي د حیا او د ادب په چوکاټ کې دننه بله مسله دې نه راووته چې علم زده کولو کې به حیا نه کوي علم زده کولو کې به حیا نه کوي دغه شان د ادب دا مسله خو ترې راووته چې د څومره ادبناک او تپوس یې کوو نو اول داسې خبره وکړه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خفه نه شي چې کله د یو عالم نه تپوس کې د یو مفتي نه تپوس کې نو سوال دپاره با ادب الفاظ لټوه او زموږ خو دې کې ډېره تجربه د قسمه قسم خلک هم لیدلي دي یو نیم به راشي داسې سوال به درنه وکړي چې ته به یې چې وخاندم که وژاړم دا دغه دا به شروع به شي نه څه الفاظ دي دا نه طریقه شتي او نه هغه سوال واضح کولی شي لکه دا مې یو ادب دی کله چې ته د یو عالم خواله ورځې سوال له اول نه ته دا سوال ځان سره تکرار کړه چې ته څه تپوس کول غواړې مختصر سوال ځان سره برابر کړه ښه نو بعض پکې راشي لکه اوس مثال کې د رضاعت مسله ده نو دا زمونږ ترور ده او هغې زمونږ چې دی رواره له پی ورکړي ده او بیا د هغه خورزه او بیا د هغه ترور او بیا د هغه ماما او بیا د هغه کاکا او یو قصه به راوالي اوږده لکه نو په دې مسله خو ته نه یې پوه په خپله نو زه به څه پوه شم چې دا مسله داسه نو طریقه دا ده چې کله ته یو سوال په ذهن کې لري او عالم نه تپوس کول غواړې اول نه دا سوال ته برابر کړه ذهن کې چې زه به دا مسله تپوسم هغه دا مسله ده او مختصر قصه ته مه جوړوه نو چې اوس ته 20 منټه ما ته قصه وکړې او زه دله جواب درکړم په 2 الفاظو کې چې او دا کیږي نو سوال ته دې وګوره 20 منټه سوال ته
او پاو ساعت او 10 منټ او 15 منټ قصه تې مه جوړوه، مختصر سوال. او سبحان الله د دې خبرې کولو دا طریقه او الفاظ لټول مزیدار د خبرې دپاره دا هم د الله د طرف نه ورکړه چې چاته نصیب کړي، چې سړی عالم نه تپوس کړي په طریقه تپوس وکړي. بعض پکې لکه زه خو پېژنم سړی الحمدلله ځکه تجربه مې پکې شوې ده چې په لار روان یم کله ناکله یاره ښه ده چې مخکې دا ما وي چې زه به درنه سوال کوم، ما جومات ته به راشي سوال به وکړي، وخت به ورکړي سوال به وکړي. تا ته زه بار میلاو چې ته زه درتلم را به شي سوال به وکړي. تا سره د دې سوال څه اهمیت و نو در سره پاتې لا زما اهمیت، تا سره د دې سوال اهمیت نه و، تا د دې لټون خو نه دی کړی، خو زه صدفتن ستا مخې له رالم. زه به یې ویې الله کارونو ته ګورو، زما د الله کارونو ته ګورو جومات ته راشي هلته دله زه سوال جواب در کوم. دا دین داسې هم نه دی چې لارو کوڅو کې زه تاله جوابونه در کوم. دین ډېر عزتمند دی، ډېر قدرمند دی، دې له به وخت ورکړي، دې له به ټیم وباسي، په طریقه په ادب به ته سوال وکړي. سلیم زنانه وخت یې وویستو راغله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله، او سوال په څومره ښایسته انداز سره چې یا رسول الله الله خو په حق ویلو کې حیا نه کوي، خو که چېرته زنانه ته احتلام وشي به یې به غوسلي او چې دې نه غټه مسله دا ثابته شوه. اوس ګوره د احتلام یو څو حالات دي، که دا دې یاد کړو ټوله مسله به ته یاد یو سړی دی او چې کله زه سړی وم دې کې زنانه هم داخلوي، خو اکثر تعبیر سړی دې عادت شوي چې سړي خبره کوي، یعنې که یو سړی دی یو سړی دی. د شریعت مسائل اصل کې د ښځو او د سړو دپاره څه دي؟ یو شان دي، الا دا چې دلیل راشي چې دا د سړي دپاره خاص دی یا دا د ښځې دپاره خاص دی. نور اصل دا دی چې مسائل ټول څه دي؟ ټول یو شان دي، دا اصل دی. بعض مسائل د سړو جدا دي او د ښځو جدا دي، هغه بیا شریعت ښه واضحه بیان کړي دي چې دا د سړو ده او دا د ښځو ده. اوس یو کس دی هغه سحر راپاڅېدو او د سحر دا ټکی به تلر کړو ځکه چې بیا بعضو ذهن کې راشي چې دا به د سحر د خوب مسله نه، یو کس دی د خوب نه راپاڅېدو، نو اوس دا خوب د څه ټیم دی؟ هر ټیم کیدی شي. او ده په دې خپله کپړه باندې لونوالی ولیدو، خو احتلام ورته نه دی یاد، احتلام ورته نه دی یاد، یعنی خوب کې څه لیدلي نه دي او نه ورته څه یاد دي، خو لونوالی ولیدو. اوس په ده باندې غسل شتي او که نه؟ که چېرته دی دغه لونوالی چې کوم د محسوس کو وګوري چې کوم ځای کې دی او صافي دغه انسان ته به خپله پته لګي، په ده باندې غسل بیا لازم دی. اوس لونوالی داسې ځای کې چې هغه عورت ته نږدې، هغه واضح دی چې هغه لونوالی داسې دی چې په ده باندې غسل لازم شوی دی. ښه دا یو حال شو. دویم حال دا دی یو کس دی هغه خوب ولیدو، یعنی احتلام هغه ته وشو. احتلام مطلب دا دی یعنی خوب یې ولیدو، په خوب کې د داسې څه کول چې هغې سره شهوت پوره کېږي. چې دی کله د خوب نه راپاڅېدو هېڅ لونوالی ونه لیدو، یعنی خوب شتي او لونوالی نشتي، په ده غسل شتي؟ ولې دې نشته؟ هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم سلیم ته ویل او غسل شتي چې څه ویني؟ اوبه ویني. خبره وتړله د اوبو سره، داسې ونه وي چې او په دې زنانه غسل شتي چې کله خوب ویني، د خوب خبره نه ده کړې، وی او غسل شتي چې کله اوبه ویني، لونوالی ویني، اثرات ویني، بیا صحیح ده. دا سړی یا زنانه چې خوب ورته یاد دی، یاره ما خوب کې داسې داسې څه لیدلي، اثرات وینني، نو په دوی باندې غسل نشتی. بلکې امام ابن المنذر رحمه الله په دې باندې د علماو اجماع را نقل کړی، دا اجماعي مسله ده، دا اجماعي مسله ده.
دریم حال دا دی چې یو کس دی هغه ته خوب هم یاد دی او هغه یعنی اثرات هم ولیدو لونوالی هم ولیدو نو په ده باندې خو غسل دی دا خو واضحه ده نو څو حالات شو درې یو کس دی راپاڅېدو خوب ورته نه دی یاد لونوالی ولیدو ډایرکټ به ورته داسې وایي چې غسل به کوي تحقیق به وکړي چې دا لونوالی د څه دی د هغې نه بعد پته غسل شته ښه یو سړی د خوب راپاڅېده خوب ورته یاد دی او لونوالی نشته غسل پرې نشته او چې د خوب راپاڅېده خوب ورته هم یاد دی لونوالی نه پته غسل شته په دې سره مسله ټوله تاسو ته هغه واضحه شوه ښه هسې د علم د زیاتولو دپاره یو سړی دی هغه مونځونه وکړو د ورځې ده ماسخوتن مونځ یې مو وکړو چې کله کور ته راغی هغه په کپړو باندې اثرات ولیدو مونځونه دې شوي یقیني دي چې دا اثرات ته منعي دي مونځونه یې شوي نه دي شوي ولې نه دي شوي او داسې نه و ها نو سوال دا چې دا ټول مونځونه نه دي شوي نو خوب خو هغه وایي زه سهار وموده شوی وم راپاڅېدم مسله به لږه ښه لږه کړو وایي سهار چې زه راپاڅېدم مانځه سهار مونځ مې وکړو ماسپښین مې وکړو او بیا وده شوم او بیا مازدیګر نه راپاڅېدم مازدیګر مې وکړو ماښام ماسخوتن کم یو شي دی کم نه شي د سهار دا شي دا خوب نږدې دی نو غالب ګمان دا دی چې دا اثرات د ماسپښین د خوب دي هغه مخکیني مونځونه صحیح دي او دا وروستني چې دي دا به بیا کې داسې فایدې دپاره یو مسله اکثر داسې مسله راپېښېږي ښه د هغې نه بعد بله مسله دا ډېره اهمه مسله د یاده کې ښه یو سړی دی بیمار دی او د ده نه مني ځي کله انسان بیماري مني ته بغیر شهوت نه ځي کله جمعې کې داسې وشي لکه جمع دی او د انسان نه مني لاړ کله داسې کوي چې وزن اوچت کړي د هغې سره دې لاړی شي د ټول حالت په انسان باندې راځي نو دې کې تحقیقي قول دا دی چې دې سره غسل نه لازمیږي او دا قول د امام ابو حنیفه امام مالک دی او شیخ ابن عثیمین رحمه الله هم دې له ترجیح ورکړې ده وجه دا ده چې د جنابت غسل په انسان باندې هله لازمیږي چې کله د ده نه مني په خون سره وځي په شهوت سره او د درې حالاتو کې شهوت نشته بیمار انسان چې مني ته ځي د خون نه محسوسوي د جمعې د لاسه چې ترې لاړی شي د خون نه محسوسوي او دغه شان چې وزن اوچت کړي د یرې د لاسه هم ځي یعنی د یرې د لاسه کله انسان ویرېږي که نه ډېر نو هم ترې مني ځي غسل به لازم شو نه دی لازم صرف چې دا یو مسله تاسو یاده کړئ څومره قیمتي مسله ده په دې چې ذهن کې خو دا دی چې مني د بدن نه ووته نو په ده څه شو غسل لازم شو نه هغه منۍ وتو سره غسل لازمیږي چې هغې کې خوني شهوت د بیمارۍ د لاسه د جمعې د لاسه د یرې د لاسه د وزن د لاسه ما تاسو ته یو درس دوه مخکې خبره کړې وه زموږ د استاذ الشیخ المحدث الهویسین حفظه الله چې هغه وي ما ته دا ډېره ناشنا مسله راغلې وه وي ما نه یو کس تپوس وکړو چې شیخ صاحب زه عمره کې وم احرام په حالات کې او په دې کې ما ته خبر راغی چې زوی یاد کو که رور یاد کو چې هغه ورک شوی دی
زوی ورته رعایت کو یا کشر ورور چې هغه ورک شوی. نو زه ویرېدم سخت، یعنې एकदम دا خبره من ډېر دغه ولګېدو. دغه یېرې د لاسې زما نه مني ده. عجیبه دا ده، وی مالی خو نوم راکړو. اوس دا عجیبه مسله راغلې ده، که غسل پې لازم دی او که نه دی. که ته وایې چې لازم دی نو هغوی زه یېرېدلی وم، که ته وایې چې نه دی پې لازم نو هلته یې خو نوم ورکړی. ځکه د دین دا مسلې چې دي دا غټې مسلې دي او دا علما ډېر قدرمن خلک دي چې دا قسم مسایل موږ ته بیانوي. نو یاده کوي دا خبره چې بیماری سره که د انسان نه څه لاړ شي، یا د یېرې د لاسه، یا د جمې کې، یا د وزن د لاسه، نو په دې سره غسل لازمیږي؟ نه لازمیږي. یو بله مسله دا هم ډېره اهمه ده، کله داسې کېږي که نه لکه انسان داسې محسوس کړي دننه چې دا مني د یو ځای نه بل ځای ته ځي. کله داسې هم کېږي لکه انتقال مني، خو بهر ته نه راوځي، نو په دې سره هم غسل نه لازمیږي. ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دلته ام سلیم ته څه ووایي؟ غسل کله به کوې چې اوبه ویني، او دلته خو څه یعنې بهر ته راوتي نه دي. نو صرف محسوسول. او دا یعنې موږ نه بعضو ملګرو ورونو دا تپوس کړی دی چې یاره موږ ته داسې محسوسېږي چې څه دی بدن کې دننه یعنې وګرځېدو روان دي. نو دی په شک کې شي چې په ما به غسل لازمي او که نه. غسل هله لازمیږي چې دا بهر ته راوځي، او بهر ته څنګه راوځي؟ په شهوت او په خوند سره، هله ورسره غسل لازمیږي. پوه شوې پې؟ د هغې نه بعد دا حدیث چې کوم راوړی د عایشه رضی الله عنها دی، دا ډېر اهم حدیث دی او دا په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی. ګورئ، یعنې که څوک اعتراض کول غواړي نو چې د اول نه ورته ووایي چې دا حدیث کوم کتاب کې دی؟ صحیح بخاري صحیح مسلم کې. د وهابیانو مسله نه ده، لکه بعض مسلې وهابیانو سره تړلي. نو خبره د وهابیانو نه ده، خبره د څه ده؟ خبره د قرآن او د حدیث ده. او الحمدلله چې الله په هر زمانه کې او په هر ځمکه په هر وخت کې داسې علما پیدا کړي چې قرآن او حدیث بیانوي. که دا قرآن او حدیث موږ ته نه بیانې دی که نه، او داسې علما الله موږ له هر وخت او هر زمانه کې نه راکولی، نو پته نه شي چې دې اهل بدع او دې بدعتیانو مولیانو به موږ سره څه کړي که نه. ابوالعظم یو بیان اورېدو د انډیا مولا و، ما ته ښکاري د انډیا او د اردو یې داسې و لکه د انډیا نو هغه د دعا دپاره لکه چې څوک پې د بخښنې دعا غواړي 500 روپۍ به اخېستې. نو بیا به چې 500 روپۍ به دې ورکړه، لکه اوس مثال کې ملګری د هغه نوم احمد دی او 500 روپۍ، یا الله احمد وبخې 500 روپۍ را کړې. 500 روپۍ د پلاني دي، یا الله ته وبخې. 500 روپۍ د لیسټو سره پروت دی، 500 روپۍ د پلاني دي، یا الله ته وبخې. او 500 د پلاني دي، یا الله ته وبخې. نو ما زړه کې ما دې خلکو هم دقه مولیان ښه دي، ځکه که اوس دا کوم چې کته ناست دي، که دوی ته د قرآن او حدیث بیان کړو، دوی الټه په تا باندې راګرمېږي، وي دا وهابیان ناغلي دي او زموږ مذهب خراب دی. نو دې ته ته مذهب وایي چې تا له دعا به څوک غواړي؟ په 500 روپۍ باندې. نو بس هغه داسې لګېدلي دي یو بل سره دغه عوام او مولیان لکه خټه ګټه. مولیان هم مرضیان دي، عوام هم مرضیان دي، ځکه چې دغه عوامو ته چې حق بیانې نو ستا هغه حق هغه نه اوري او په تا به بدنامه ولګوي. او دغه مولیان چې مال یې ورته وخوړو، عزت یې وله خراب کو، عقیده یې وله ګډه وډه کړه، دا مولیان یې خوښ دي. نو یار په 500 روپۍ باندې سړی بخو په الله باندې 500 روپۍ زور لګېدلی. خلک خو غواړي چې اوس الله وبخښي، شارټ کټ لار ده. لکه اوس زه تاسو ته ووایم درسونو له راځئ او تهجد کوئ او روجې نیسئ او عبادات کوئ او الله یادوئ او اذکار کوئ، صدقې ورکوئ، وټه خبره ده. نو الله به مو بخښي. نو څه به وشي؟ الله به مو بخښي. اسان کار دی؟ ګران دی؟ ګران دی. خو چې زه چې 500 ولته کېدی الله وبخښي. هر یو دا غواړي
چې په 500 باندې ما الله وبخي زه زر ولې نه ورکوم 1000 ریاله والا روپۍ نو ریاله خو چې الله ما وبخي زموږ د ټولو دا هدف دی چې الله ما وبخي نو هلته صاحبانو شارټ کټ لارې راویستي مختصر لارې و کومه لار چې ته موږ بیان کړي ته مونځ اودس کوه عبادت کوه الله راضي کوه دا اوږده لار ده او د کوم وخته پورې د مرګه پورې نو اوږده خبره ده ښه 500 راواچوه الله دې بخي څومره اسانه ده نو الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي دا حدیث د عایشه رضی الله عنها دی غوږو ته کښېنې سوی وی كنت اغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلی الله علیه وسلم ما به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د کپړو نه جنابت وینځو جنابت څنګه وینځلی کېږي نه جنابت څه ته وایي مني کومه مني چې به کپړو باندې لګېدلې وه هغه به ما وی انزله فیخرج الى الصلاه چې کله به له دا کپړه وینځله بیا به پیغمبر صلی الله علیه وسلم منزله ووتو وان بقع الماء فی ثوبه او د اوبو هغه داغونه هغه به لا په کپړه کې ښکارېدو ولی مسلم امام مسلم په روایت کې داسې دي لقد كنت افركه من ثوب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرکا فیصلي فيه او کله به وی ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د کپړې نه مني ګروله او بیا به هغه منزله لاړ دا روایتونه په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دي بیانوي عایشه رضی الله عنها او دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبي ده نو که څه اعتراض کوئ نو اول سوچ وکړئ چې ګورئ اعتراض به بیا ستاسو په حدیث باندې په موږ باندې به نه وي دې کې ډېرې مسلې دي اولنۍ مسله دین دی بیانولو کې حیا نشته بیا که خبره ده یعنې دا اوس څومره جوره خبره عایشه رضی الله عنها موږ ته بیانوي خو که چېرته دې دا خبره نه وي بیان کړې نو موږ نه ډېرې مسلې پټې پاتې کېدې او پیغمبر صلی الله علیه وسلم د عایشه رضی الله عنها په دې کم عمر کې کړي هم دې دپاره وه څه دپاره چې دا دین معنی زده کړي او خلکو ته یې بیان کړي دې دپاره یې کړی خو زموږ په ملک کې غټو په کولونو والا په دې خبره لا پوه نه دي چې ولې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا عایشه په کم عمر کې کړی و هغوی دغه ټول سوچ شهوت ته ځي شهوت هر شي کې شهوت نه وي هر خبره سړی د شهوت دپاره نه کوي داسې خو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نورې بیبیانې وي خو چې دی پکې کم عمره کړې ده نو دی دې دپاره کړې و چې دا د دین زده کړي ځکه چې څومره عمر کمي نو مسله په ذهن کې کینی او هغه شان وشوه امت خو پرېږده عام امت صحابه کرامو ته چې هم کله مسله راله او هلته به ونه رسېدو یوې لارې ته نو چا نه به تپوس کوو د عایشې نه دا برکت د دې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورسره په کم عمر کې واده کړی الله دې راضي شي د هغې نه او الله دې ورسره الله دې په هغې باندې رحمتونه راووروي او الله دې ورله اجر ورکړي د دې علم دا کم علم چې هغې دې امت ته رارسولی که دا مسلې هغې موږ ته نه بیان کړي اکثر د کور مسلې دننه هغه چا بیان کړي دي هغه عایشې بیان کړي که دا مسلې دې موږ ته نه بیان کړي موږ په څه پوهېدو نو دین کې بیانولو کې حیا نشته مسله بیانه ښه اوس دا دوه قسمه حدیثونه دي یو کې دا دي چې مني به یې انزله او بل کې څه دي ګروله به نو د یو کې مني وچه ده د بل کې لمده ده چې لمده ده هغه نه ګرولی کېږي هغه به اینځي او چې وچه ده نو ګرولی کېږي دلته یو مسله زما خوا له ورځ یو کس راغی ما نه تپوس کو ډېره مخکینۍ خبره یاره وی په ریډو باندې مې وي نن عجیبه مسله واورېده وایي په کوم ریډو وایي دا نه ده د دې سعودیانو هغه چې ده د دوی د اذاعة القرآن چې کوم دی او دا خو داسې برکتي چینل دی چې په دې باندې همیشه د علماو بیانونه او تلاوتونه تاسو دې ګاډو کې به مو اورېدلي دې برکتي چینل وایي په دې مسله واورېده خو څه عجیبه مسله وه ما څه مسله وه یاره یو ملا پې لګیا و او هغه مولا وی چې د پیغمبر په کپړو به دغه ولګېدو او بیا به هغه چې دی بیبي نو ما دې کې څه دي نو دا اوس د منلو خبره ده ګوره حاجي صاحب ته فارغ یې مدرسې کې
سبق دی ویلی نه جامعه کې دی ویلی نه تا آخر کم تا دغه کړی دی ډګري تا سره ده دغه چې تا داسې एकदम رد وکړو دا خو عایشه رضی الله عنها وایي دغه کوم شیخ چې دا خبره بیان کړې ده خو هغه حدیث را نقل کړی چې داسې شوي دي نو ما خبره چې کېنو اولې ګوره چې ستا دا خبره څنګه ده او په دې کې څه عیب دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم بشر نو و بشر که نو نو په انسانانو چې کوم حالات راځي دا په هغه نه راتلو په هغه راتلو او الله هغه رالیږلی بشر دې دپاره دی زموږ په شان چې موږ یې وینو کوم حالات چې په موږ راځي دا په هغه راځي نو چې موږ یې تابعداري وکړو اوس که د پیغمبر په ملایکو کې وی ما ورته یې تابعداري کولی شوه ملایک کوروالی نه کوي ځکه چې د ملایکو شهوت نشتی نو دا مسلې به موږ ته معلومې شوي ملایک خوراک څښاک نه کوي موږ ته به د خوراک څښاک مسلې معلومې شوي دا خو موږ ته هله معلومې شوي چې پیغمبر څه دی بشر دی دا حالات پې راځي نو دې کې د پیغمبر بې ادبي خو نشته چې دا چې بس د پیغمبر بې ادبي ده دا حدیث ولې راوړی تاسو ته پته شته څه لپاره راوړی چا ذهن به دې ته تللی نه نه ما كتب ورا ذاك جوابي وقبلته بارك الله فيك وزادك الله علما دا دې دپاره راوړي چې دا مني څه حکم لري لکه اوس تشي میچاځي څه دي پلیتې دي مزي پلیته ده ودي پلیته ده دا هر څه پلیت د دې مني څه حکم دی دې له مسله راوړه په دې کې د علماو دوه قوله دي په سړه سینې واورئ جمهور العلماء دا وایي جمهور چې ویلی شي نو څه مطلب دی اکثر علما وایي مني پاکه ده او بعض څه وایي بعضو دا خبرې سړي له خندا وروړي څه وایي اورېدلي مني پاکه ده نو څه او دوی سکي او دوی خوري دا د ماشومانانو دا خبرې لکه اوس ګوره یو سړی دی الټۍ وکړې الټۍ په کپړو ولګېدې او ده په دې کپړو کې مونځ وکړو مونځ وشو که نه وشو ولې دا الټۍ پلیتې دي که پاکې دي پاکې دي ګنده څنګه دي یعنې طبیعت یې ګنده ګڼې خو نور پلیتې نه دي الټۍ پلیتې نه دي هغو ته ډوډۍ وخوړه او څه چې دې خوړلي دي هغه واپس بیا راغله نو آیا د دې مطلب دا شو چې الټۍ څکئ حکم بیان شو یو سړی دی د پوزې نه ګندګي لاړه په کپړه ولګېده او ده مونځ وکړو مونځ وشو که ونه شو وشو د پوزې نه چې دا کومه ګندګي تلې دا پلیته نه ده ګندګي مطلب یعنې دا انسانانو طبیعت دا ګنده ګڼي خو نور دا پلیت شی خو نه چې ستا په کپړو ولګېد نو دې مطلب دا شو چې دا ګند خوره د کوم ځای مسله به په کوم ځای باندې ولګېد مني جمهور العلماء دا وایي اکثر علما دا زموږ خبره هم نه ده که سړی وایي چې یاره پلاني دا مسله بیان کړې ده هغه مسله پلاني ده او نه دا چې یاره دا وابیان بیانوي او نه دا د جمهور العلماء مسله ده اکثر علما د امت د هغوی ټولو دا فتوا ده دلیل په دې سره چې پاک دي ګرول پوه شوي بې که نه یعنی چې کله مني وچه ده عایشه رضی الله عنها وایي ما به څه چل وکړو ما به وګروله هسې چې دا پلیته بیا ګرولو سره پاکېږي بیا به انزل څه وی انزل به لازم وي دویم دلیل په دې باندې چې دلیل نشته چې پیغمبر ویلي چې دا پلیته ده دا به انزل ګوره یو سړی یو ځینه دلیل او بس یو بل ځینه لرې لرې خبرې راته وایي د پیغمبر ته څه مشکل و چې صفا الفاظو کې ویلی وی چې دا مني پلیته ده څه مشکل ورته و د میچاز مبارک یې ویلي که چې داسې دي پلیتي پلانې شی پلیتې پلانې پلیت اخر هغه ته څه مشکل و چې دا خبره امت ته نه بیانوله چې دا مني پلیته ده پوه شوي بې که نه نو چې دلیل نشته دی به پلیتوالي ما ورته یې نشو پلیتولی درېیمه خبره او دا ډېره د سوچ خبره ده موږ د څه نه پیدا یو د منۍ نه
اوس په دې یعنی پیغمبران هم د منی نه پیدا دي کنه صرف موږ پیغمبران هم انسانان دي ایا دا خبره مناسب ده چې پیغمبران دي د پلیت شي نه پیدا شي ځکه د دوو کسانو مناظره وه د دوو علماو یو عالم وایي چې منی پلیته ده دی بل وی منی پاکه ده نو څوک په هغه طرف باندې تېرېدو نو تپوس یې وکړو د دغه یو نه ده کوم چې وي چې منی پاکه ده لکه وایي دا څه جاخم جوړه کړې ده څه مسله ده وی یاره زه د پورې نښتی یم چې ته د پاک شیز نه پیدا شوی او دی په دقې پورې نښتی دی چې زه د پلید شي نه پیدا شوی یم زه ورته یم چې لکه انسان ډېر قیمتي دی د پاک شیز نه پیدا شوی دی دی وایي نه زه خو د پلید شي نه پیدا شوی بس دغه مسله ده نوره څه نه نو منی پاکه ده ها طبیعت یې ګنده ګڼي په طبیعت کې څه شی دی ګنده شی دی او الله ورته مهین ویلي دي سپکې اوبه ورته ویلي خو دی دا مطلب نه چې زموږ طبیعت یو شی کرکجن ګڼي ګندې ګڼي دا به پلیت پلیت یو جدا حکم دی او ګنده د طبیعت کې د یو جدا حکم دی تاسو هم په دې خبره پوهېږئ که نه ښه په ذهن کولاو کوئ یو شی دی پلیت نجس یو شی دی چې طبیعت یې ګنده ګڼي یا ګنده دی لکه مثال پې تاسو له درکړم بل دوه خو مې درکړو کور کې خلک یعنی کم یعنی کور صفا کی یا داسې بل څه کاغذ یو شی بل شی دا کچرې ډرم ته اچوي داسې ده که نه ده دې کچرې ته موږ ټولو څه وایو ګندګي او د ګندګي خو که دا کچره مثال کې یو سړی بهر ته ګزاري د کور نه او د دې کچرې څه اثرات د ده په دې کپړو باندې ولګېږي صحیح شو او دی لاړ مانځله لمونځ کېږي کېږي ولې ګنده ده خو پلیته خو نه ده که هغې کې څه پراته دي زیاتي چې کوم سالن دی د هغې څه اثرات پکې پراته دي کور کې چې ته کاغذ ماغذ د هغې ور اچولی دی ویښته پکې پراته دي بل څه ګن پکې پروت دی بل څه دی را جمع کړي خو پلیت خو پکې څه نشتي که نه بیا ورته موږ ګن وایو او کرکه تیم کوو او لاس هم زر زر وینځو کپړې هم زر وینځو داسې ده که نه ده خو پلیت خو ورته نشي ویلی پلیت ځان له حکم دی دا مسله مې لږ ښه تفصیل سره بیان کړه چې ستاسو له ذهن پې کولی شي منۍ ته چې موږ پاکه ووایو د هغې مطلب دا نه چې مني پاکه ده ویو لکه دغه یارانو په شان چې وایي چې سټی دا چا نه دي ویلي مني خو څښا شی دی څښا ورته ویلی شو څښا او پلیت کې فرق شته که نه نو پلیت ځان له شی دی او څښا ځان له شی دی څښا شی دی الله ورته هم سپکې اوبه ویلي خو پلیت ورته نشو ویلی ځکه چې دا بیا موږ یو شرعي مسله ثابتو او د هغې دپاره موږ سره دلیل هغه نشتي ورسېدی بې که نه نو په دې باندې به اکتفا وکړو او باقي را روان چې کوم درس دی حدیث دی نو هغه لږ تفصیل غواړي اب انشاءالله را روان درس ته پرېږدو الله دې موږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې او الله سبحانه وتعالی دې موږ له توفیق راکړي د قرآن او د حدیث ته زده کولو هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين